راشه حاجي سمه خیر راځي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وای فوټو څنګه را کوشیو؟ زما خو جی دا علاقه ده. ها خو دا راته یم چې تاسو واخورې لروته. یا شروع جی ما قلنګ باندې راغون کو. خو خبره دا کنه چې پټو ته څوک راځي نه مرچکی شو کوي نه کوم دی یا جوار شو کوي او بس باټینګل او ملي او باسي خو چې دا دې څوک. نو تاسو چې پرې پټو چکر لګوي نو معلومات یې کوي کنه. یا معلومات خو غواړي او کتا چې تا گوهر یا ورځ په دې علاقه ولې هغه دې شي غلا ډېره زیاته کې کنه نو ماته به یاد کې زما شکم په دې دی. بالکل تاسو به یاد. خو خبره مې دا کوله کنه چې غواړي په دې لار تیرې راتلې نو سلام کاوه. سلام کوم هو تماکو راځ پرې لګ بند ساته. ها نه هم ذکر شکر ان شاء الله خرابي کې برانه. السلام علیکم. میر استاد جی په دې غانو دې دا اړسخه کو یو کا کو سپورې رانه روکه کا بندے کا بند مې کا کنه او تا باندې دې مشرق او غړې وشي غړې خاصم نکیږي نه بارانونه کیږي د اختر د شپې او ورځې د خدای د عالم چې قسمم نه ایټوب دی انور سم نشته چې کستام چې نشته رمام چې نشته مکو ظالمه چې دا خلق گنجي کو ناراضه چې تو کړه چې یو څه تمکین او خلک په گنجي کې اواز خو کاوه کنه اواز کاوه کنه خلک بیان لري زړې تاملې اوس باندې چپړې راواله زړې تاملې اوس باندې چپړې راواله او وختم واړه کو وختو هر یو ځای واړه کو هر یو ځای بغیر د تیغونه اده رو بیا ځای خلیخه فيني يعني تاني تبجي دا ټوټان دي وختې غچوي نو پیسې اخسته اته بچی دا سکارو کې کنه پور ته لاړ چې سړی روټه وګوره بوتل وګوره اډو کې وروړې بس راشه وخت به راوړو کوم دلته نه دا چې څه کباري د سیل مې راوړل دا دی ورا باړم خره د خدای ظالم یو غنټه خو زما وشو بندونه خالق ته خو چوس راشي چې زما را کاوه کې واده رواني ما انا وخت کې سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم علیکم راځه ګورې کسان راغلي دي څنګه اخی یا ډیر انتظار مو کو نه نور انتظار باندې کېږي سامان نه بار کا سامان نه بار کا ټول کا چابا کسان نه دي شیشه ماته په غدا بخته شي نه ماتيږي ولګي دا سامان نه بار کا څه پروکه چې مو نمبر د چاري تاریخ واته دي تاریخ یاره خرابه زما خو خدا ته مشرې ته به مخ کې کو کنه ولاړه ولو کو دا کارو کا کینا او سامان ته کوسکا دا ټوپم ته کوزا چشمم ته لري لړکار یو شی لړکا هاي نظر مې بیا به کار کې خیر دې ته په نظر سکه صبر وکړه سکه غانه ته لګوم صبر پرې دا ما ته کار کاوه او لګاوه او مې لګوله ته دا یا دې یا ماشاءالله لا خو لاس مخاوري کوا ریچی را کې ډېرې زیاتې شوي را پسې نغادي صابون غونې استعمالې یاره بچي چې کله امامیم راشي ده کنه بس بوره حال مې نو دا غیره په دې صابو په کوټه کې سمې خا بیا ټیک تا ګناه نشته دا ډېر خلک دي کونی پکې شوي دي کونی او کنه یاره خیال کوه تا د درونه خېږي یا بچي ما پیمان کونی خو ته ښکاري خو د خیر مشام په خنداګانې مه کوې هسې دا ګریټونه یې ډېر غټ دي ګریټ ته لکوس کم نه ګوی دا شروع کړه پښتنو بس دغه یو بیت پاتې مو غوښتل شته نه او نو پښتون خو په کور کې د رزق درک نه لګو دار نه پریته پری بس کله کېنه د پیسې دا کوم چشمه راواله په چشمو سکه په غضب بخته شي به داسې کېږي اوس پر سترګې لاندې شي ډېر خلک ها ګیره وړه کې نه ډېر برابر ورګه پرېږده چې دا ټول خو تو سندم کنه بس بچي پرېږده چې مالش ته لوکي په سر دې تړ دی اوس ټیکه ماشاءالله او بچی تی ها ډېره دا کې نور د ښایست نشته چې څه دي هغه دي اینه دروغ نه وي دا بس ټیک واو په کوله ولې په مزه څه کې کمیسر وایسو بار کېږه پاسه مامازه چشمه را کوي نه دي ډاله دا والا دا څه کار دی کنه چې یو کیلو کوله باندې راوړم ها
سړي خو زیات شو خلاص سیدی زه دا خیر دی بس هې مخکې مې دوسې کېده کولې اوس په کیلو وړم ځکه چې خوشحال یم خدای له چا ګوړه نشه لګا زره راو خدا بس ټیک ده منډه کوه نمبر نیکسټ را کېنه وروره راشه کینا کېنه شابه اسا پوټی دا کو استاد یې غچست سوال شیر تر نشته هغه چس مونږ پرېښی دی که نه دا د کار یې وش هلکه لختي دغه راټکه اوس پش دی راولم درو انداوال استاد لختینه مراوړ استاد جی دې په زما کار وکړه تا خپل کار پوره وکړو نه نیم پاتې دی هغه نیم کار وکړه که نه نو بیا راځه دې پسې نمبر دی ښه ورشه کنه دا غاښونه دوباسه بیا راځه جوړ انخټي وپکې ما ذکر جوارو نظر روم وته چې دا استاد یې لاړ نشي خبرې ټیک تا زه نیم په قهر اخته چې دله کار کوه روه داسې کار دی که نه چې ستا کار مکمل شو پیډ وي پیسې روباسه داسې دا خو ډېر روپۍ دي بس دغه راپرېږدي نور نشته ښه داسې کار وکړه که نه چې دا کېږده دا خو ډېر لږ د نسوارو نن سبا نه کېږي په 100 روپۍ ګوټی ده که نه او ځان په ډیټالو پاک لږ وینځه ښه لږ ښیم ډېرې ویښتو کې ها ځان له ډیټال والا خیر دی یا استاد چې مونږ هم ځان په شرمونو سو چې د ځان له به دکان کړی نو خلکو به پوره خرچه په راکړه دې حال کې دوکان مو کستا دي شونډو ته ګوره دوکانونه خو نن سبا په 10,000 روپۍ کرۍ ده او دلته د یخ توري د لاندې د یخ ناستې توري د لاندې خو ناستي خو داسې کار چې 10 روپۍ هم نه ده درکړې دا بس پرېږده په بلا دې ولګي دا رډو بند کړه ته په شیشه کې څنګه بار بار ګورې شپېمونه د ګز ګز ویښته روټي دي را چې دا له کم کم پرېږده مړه ماته نه بېګا په نوس ایستي دي خپلو ته یې کتلي دي دقه شان پاکې ده ولې بچي مړې باندې له 3 واڼو له کار وکړم داسې کار وکړې که نه چې دې سره به یو بله کیڼه یم راوړی نو چې څونه خاندان هم وي پلار دې هم پاتې دی که نه ټول درسیل مې راولی چې غونډ پې وکړم وزې خدای م پېښ کړو بیا ډوباسه یو ډله کیڼه دې ځان سره دقه شان په یو کیڼې باندې مو شرموي استاد جی سلام علیکم وعلیکم سلام کار دې مکمل وشو جو کار مې وشو خو یم دا ویښته راله سیټ کا بالکل خوالم نه پیوټې ده ښه ستا څه مطلب و ولې چې څه مطلب مې و هغه دی نو کوروان یو بخور مې کوو دا څه وې خره مړه غلط چې موږ وی کو تا زور اغشتې واغوه دا مخ هم واپروت رسې چل خو دی نه ټیک وي بخور یې کو مخ نه پته لګي داسې کار دی که نه چې موږ اوس چوټي کوو هلته عطا خان په تمه ناست دی هغه له حجرې له ورځو که نه هغه نه برېټ لږ راکوزو کم وویله لکه وایم ځانو خیر ته ولې لاړ شو دا پیکو ماته پرېږده بخره مړه بغیر د مانه خو دې ځي ده دا شلېدلې سپېمې ویلې ماله به څوک شاګرد دی که نه یاراله شاګردی کې روسپانه راپلاله کوزه کي نو بیا به ما ته خبرې کوې نو بلې ورځ اختر ته زه به څه کوم نو تباه شه واپس راځو که نه ماښام باله کوزه دا به زه دلته ناست یم یاره کېنه ده او هیل پیونه لګې دا سامان دا غون کړه غونډر ته راواړو راځه د خان به راته پته مې ګورې د هغه نه به هم څوک بچ کوي خدای دې بیخ وباسه راډیو به م کېږي را روان کا سره روان کا سیکل را روان همدولي سره شیشه ځان سره راځه شابه دا مخکې شه اخوا شه که نه ډېر ښکلي خدای دې بېرته چې کنجو باسه جی سخت الله مالټي ډیر وړي نه دي دا ګوره دا اوس دي خانه بارانونه نشته اورې ها دې ته اوبه پکار دي یاره زمونږ نیتونه هم خراب شو کنه یعنی هېڅ په مو زکات ختم هر څه ختم بالکل دا خبره الله دې خیر وکړي خان سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه شاه زلمیه خیر دې ټیک ټاک وایه کنه بس جی مونږ خو راغلي وو که نه ښه زمونږ یو کال برابر شو که نه دا سر ویښته غیره مونږ دله ډېر خدمت وکړو که نه نو تاسو وی کال بار به راشئ نو مونږ به له دانې درکړو ګوړه به درکړو دا هم ډېر خوار شوي دي جي والله که نه هم د هېڅ د رقم راکره نه لګېږي مذکر شه جی هن چقړه ګوړه پرته راسم خرابه شوې ده بالکل دې غریبانانو ورکه دا خالي ځانه پته شربت مربت کې ګرمي ده نه کنه نو خانه بیا دې ونه کړه کنه نو چکړه ګوړه خلک نن سبا ساروټ هم نه اچوي او که نه زه د دې کلي بدماش یم کو پیسې مېړه غواړي در به کم او که مېړه نه غواړي داسې څوک نشته چې زما نه پیسې والي خیر د خان په مونږ باندې لږ رحم وکړې دي که نه نو درته مې ویل چقړه ګوړه ونه ورکوم مازغره له خورې مخه ځې مړه هلو
مته خان ګوره الله به هم د تاړه نه ازاد وباسي او ګوره بیا به نه د هېڅ شي او نه به د پیچي ځان ته دعا وکړه په دې خبرو ماما یاره وخه جاهلیت او خبرې ختمې شوي دي شابه ځې خان مون خو ځان ته هر وخت دوا کوو خو د خپل امانت لالګي راکړې دا شتېدلې سپېوې دي نیولې بدرنګه ځې کو نه ځې خان نور څه خو به م راکړي که نه یو کال لرل هغې ستاسو خدمت کوو ته ورته وګوره دا معلوم په مونږ باندې کټا کوئ لس روپۍ سره ماته شته بالکل خان ورکه 10 روپۍ خو به وي. خولې کې ولا څه خاورې واچوه دا 10 روپۍ ولا ته ورکړه دا والا خواري مه کوه دا والا خواري به نه کېدی مونږ لاړ مهرباني زموږ مشران د عیارو له پیسې نه ورکړي خان یو خبره مې واره ستا په ډېرشن باندې به نور قدم کېږدو سه مړه کو داسې چې د سترګو نه وکړو په ځای وینم ترې کې خو خدای شته که یو روپۍ هم درله درکړم دغه مو اړه که ټوپک دی سره ما د ټوپک مه غایا پرې غریبانه خلک مې پرېږده مه کوه شابه ځې ګورې موږ مشران وو چې دې قصبګرو به یو روپۍ هم نه ورکوئ اوس دوی ماته وایي چې ما خیرې به راته کوم دا به راته وکړم ځان ته دعا کې روکشه مړه خان ټول عمر ستا روټۍ خوړه نمک حرامه نو دي څه کې یو خبره مه وره دا قصبګر خلک دې ګورې داسې کار به کړو وروسته ورشي او 500 روپۍ وله ورکوي نو پرې کلي کې مې په شرمونه وشرمئ یو اغوستنې ګل دی او یو ورسره اغوستنې ګل دی دا ټول ورشه شابه ومینه شرمئ ورکوله شابه ویسه یاره خو څوک هم نه علیکم دقه دی ښه دغه دی يا الله خير خير ما عليك يا ولا يا من السكر نه کرا پاسه مونږ خو تا لرالو مونږه تا ته ګیلې لرالو تا راته موچه ووهله لا نصوب يا جازة ما وجرت فسر عليك ليه یاره ته خو راپا خو څه کنه مونږ ګیلې لرالو سلام اوس ته نیل شو ټول عمر مې له کټا کټي خرولې نه دي خاني څنګه خي ما خو دې ورو وست ما کچاره به څوک راولېږل څنګه دې را پېښه وکړه وایه څه خدمت را باندې راواچوه داسې کار یې نه کا چې مونږ یو کال ګوښري دونه ډرب ویښتې نه دي دا هم وله په دې چاچو باندې کم که بریټونه هم وله کم کړل د ملا ویښته هم وله په سړي پورې اخیستي دي که نه اوس پورې راته یو پورې دانې رانکړې ګوړې رانکړې مې لکه پیسې ته نیولي یو روپۍ هم نه که نه راکړې نن به د علم تاسو سره تماشه کوې په کوم ځای کې حجره کې دې کبار دی والله په موټر کې ناست ها دغه دې واره بد دی ډېره خو په خپل هم د کټ لاندې ننوتې وو نه راځه دا پې پرېشر راغله راځه لمحانو ودرېږه ودرېږه دا راته ووایه چې ته څوک یې زه هغه یم چې دا راته ووایه چې ته نیانو دا پیسې څنګه خورې وایي تا ته زه مړ ښکارم نه انتظار نه وي دا پیسې تا څنګه خوړلي زه د دې کلي بدماش یم کړه مې غواړي خو ور به کم او کړه مې نه غواړي اړ ورکوم یې نه دې ورشه دې ورشه ودرېږه دا راته ووایه ته خو د یو انګل نه بدماش نه ښکارې او د بدماشۍ دپاره اواز پکار دی شخصیت پکار دی دا وګوره هلکه ویم خان دې شکل دی لږ وګوره هغه ورسره یاره که د دې نه مخکې خو به تا په ګاڼو کې جوک نه کوو او ته خو هغه نه چې هغه ډایرکټران نه به دې اومه کبان مبان ول پي ټي وي ته د پاتکه غلی شه پتکې بالښته ها اوس هم خبره دا ده چې نیغېږه به نه او زما خبره کې به رادانګم نه زه به دې د نیانو تپوسونه کوم د نیانو صدر تېر شوی یم پخوانی او تاسو څنګه پیسې خوړلې دي خبره وره ته زما د بدماشۍ قابل نه زما دا نوکر به تا سره ډزېږي روزه میدان ته راځه میدان ته مخکې شه مخکې یم روزه اوره دې خیرن ته ګوره راځه ډډه ډومبقه خو شروع ده کله چې خان مخکې کېږي او کله چې بدماش وروستو کېږي تباو برباد کی
دلته هم راپسې راغی ورګې د وږي یو غزار پې کوم خدای دې تباه و برباد کا ډز نه کوې او په وږو دې غزارې راغښتې دي یا الله خیر پکې واچې په خپل هم له سر ښکته کوه دا تندې د باندې ونیولې لوبه کې پړپین پیدا کړه بالکل ورمخکې شه هغه غاړه پوری ویشتو وایم خانو ردی پټې غر کو په وږو یې را باندې غزارې کولې ته خدای بیخ ته در اسقا داړو ته ما ته پته و چې دا ګیدړ دی ته راځه اوس پرې مالټوري باغ ته روزي راځه پټې دې را نشي ځه راځه ګرمۍ ته به یې جوارو کې وکړو خو چې کسان څه شو دلته ولاړم نره بار روزه را جوارونه چې پته دې ولګي خانګما که تاسو نران یې تاسو جوارو ته رادن نشئ ښه ای ته خدای بیخ ته ګیدړو باسه مړه دا وخت را راسې ځای کې ځای چې زه مړه هله په وګو ځای کې دې خدای خیر کړه بیخ بنیاد ولې سیاستوال خان راغلی یو جنډې ته شروع کړئ یا الله ته راباندې پردې راواچه خدایه پاکه یو پرده خو پرته را دي بس کار واله مانو دا څنګه خلک دي ما ته چا وي سیاستوال لري کوم دې ډکې وروړه سرې مچېږي یا الله نو اوس بس ورته ویم پته ولګي ها داسې کار وکړه د ده نه ده تپوس کاکا سخته خو به را باندې ډېره تېره شوي خو داسې یو سړی تېر شوی خو نه دی په وږو یې را باندې غزارې کړي دي یاره خفه نه شي زه خو سره چې ناسم سخته را باندې زیاته ده که نه خو کس ما وویني په دې لاره چې تېر شو او په وږو یې غزارې کوو یو سر یې مال یې مو ویشته ای ګوله کوچ پوره نو د ځان کدن دا سخته به د باندې اسانې ښه ته خو ما دې ابۍ زورونه کول لکه مامې تېر مګې رامګې خدای تباه و برباد کړه او مونږ خو یې سخته د مرګ تېره کړه که دا خو هغه نه را روان دی راځه دې خو د مخواله نیکه منمه دې ښه سړي دې وټاکټول جوړ دومره ډزه نه وکړه چې یو کالتوس هم په جاجر کې پاته شو ګوره منم ته چې خو مونږ مورې غوږونه یې راله کانه کړه که نه بس چې څه خدمت وي مونږ ته وایه خانه کار د خدمت نه دې الله ساته سبا نه بله ورځ به لس بجې درځم چې توت غاړې ته به راځي او هلته ما د ویښتو کې کار کې باقي خو ډزه تا واورېده لاړم دنه بلکل جي راسې بن شانم دی یاره نه کډې غټ بار پروت دی که نه زه الله دې خیر کړي ډر سره اکثر خلکو نه یره باندې څه راځي دا سپومې وایه اشنا به چرته وینا ډونډې شوې ولې ډونډې شوې ولې نه وایې سلام علیکم نیکه څنګه داسې پرشېږې ما وې کو چاته بلخې ګډ راغی رالی کار راله وکړه بالکل کار برلو دونه کارونه به وکړم چې همداسې کار وکړه چې دا ویښته داسې واړه کړه چې دا سوکي سکوتي وه اختر ورځې شپې دي ویلې شل نه کنه ګوره ډېر لقه مه کنه نیکه نیکه دا سوکي ټوکي دي وم سوکي سوکي چې وه ویښته خراب نه کړې ګورې نه به خرابېږي بالکل خو داسې کار دی چې پر املا دې لوی ډرپ ولاړ دی هغې نه وام نه نه داسې کار هغه ورځ ډزو ته خیال و بالکل ډزې خو دې ظالمې ډزې کړې وې خو واقع چې هغه کوم کالتوس پراته وو هغه هم ټانوس کېږي څه وې نه جي نه داسې کار دې ویم نه دې نه به شروع کړم د چا نه ښه لکه ټوفې لکه دا کار کوه صحیح دی صحیح ده صحیح ده ښه خپلې ګورې ښه دا مخې د زلفې مولې که او ستا پکې چونټۍ ته خیال دی بالکل او که نه جي دا خو پکې لوی دغه دې کرلې داسې ژر کوه ناوخته دې ځم به ګورې دې وکړه تو وقتی هستی زما به سر کې مغناطیس ولې ګرځې یاره جي مې بنیاد دیوزي کینچي پکې رانه روکه شوې ده